ابن القیم رحمه الله وایي که الله جل جلاله د شپې د لمانځه توفیق درکړي نو ته هغه بده کسانو ته په کښته سترګه مه ګوره. که الله جل جلاله د نفلي روژې نیولو توفیق درکړي نو هغو کسانو ته چې روژه یې نه وي نیولې په کښته سترګه مه ګوره. که الله جل جلاله د جهاد کولو توفیق درکړي نو ته هغه پاته کسانو ته چې جهاد ته نه وي تللي په سپکه سترګه مه ګوره. ښایي چې ډېر بده کسان او ډېر هغه کسان چې نفلي روژه یې نه وي نیولې او ډېر هغه کسان چې جهاد ته نه وي تللي رب عز وجل ته تر تا نږدې وي.